نبی علیه السلام څه فرمایي حجبت النار بالشهوات جهنم دا په شهوتونو کې پټ ده نو د ګناه کوم لذت چې ده دا په حقیقت کې یوه دوکه ده اصلي لذت دی الله په ذکر کې ده اصلي لذت دی الله په محبت او مینه کې ده اصلي خوند او لذت چاته چې الله نصیب کړی وي هغه دی الله په یاد کې ده دغه د ګناه کوم لذت چې ده د ګناه کوم خوند چې ده دا صرف یوه دوکه ده دا یو عارضي یو وقتی خوند ده او هغه د دې په مقابل کې دی الله دی ذکر او دی یاد او دی محبت لذت چې چاته نصیب شي هغه او دا دواړه بیا چېرته سره برابر دي هغه دایمي لذت ده هغه دایمي خوند ده ځکه خو الله رب العزت فرمای الا بذکر الله تطمئن القلوب خبردار دی الله په ذکر سره د زړونو اطمینان حاصلیږي په ګناه کولو کې کلم اطمینان نسته په دې کې کلم سکون او قرار نسته اطمینان او سکون او قرار هغه صرف دی الله په ذکر کې ده دی الله په یاد کې ده نو نبی علیه الصلاة والسلام ما تا ته په دغه حدیث سره د دې تعلیم راکوي چې د نفسانی خواهشاتو کلم تابعدار نسی کلم د خپل نفسانی خواهشاتو خبره ونه مني په کار دا ده چې خپل نفسانی خواهشات کنټرول کړي کلکې ونیسي او د شریعت چې کوم حدود تا ته ټاکلي په هغه کې داخل کړي هره خبره یې ونه مني دا کار په ابتدا کې ډیر سخت وي یو کس مثلا په کور کې تلویزیون لري او په تلویزیون لیدلو باندې یا مخته ده دا نفس ورته وایي خواهش ورته وایي په دې کې قسمه قسم فلمونه ګوري په اول کې که چېرته دی دا پرېږدي ده ته به ډېره ګرانه وي اوله ورځ باندې به داسې وي په دویمه ورځ بیا داسې نه وي دا د نفس خاصیت داسې ده چې کله ته د ده مقابله شروع کړې د ده دښمني شروع کړې نو په اوله ورځ ډېره سخته وي په دویمه ورځ بیا داسې نه وي په درېیمه ورځ بیا داسې نه وي سوکه بیا د دې ګناه نه سړی بچ کېږي یو وخت کې به بیا د دې نه بلکل ته ختم شوی وي د نفس مقابله به دې کړې وي نفس به دې سملولی وي د نفس سره مقابله پکار ده د دې سره دښمني پکار ده او که سړی ورسره ونه کړي نو بیا خامخا د ده نه ګناه کېږي ګناه بیا څه ته وایي یا الله نافرماني ته وایي او د نبی علیه الصلاة والسلام د سنتو روګرداني ته وایي چې د نبی علیه السلام د سنتو نه سړی مخ واړی یا الله نافرماني شروع کړي همدغه ته ګناه وایي امام غزالی رحمه الله یو ځای لیکلي دي وایي عالم هغه څوک ده د علم خاوند هغه څوک ده چې ده ته د ګناهونو نقصانات معلومي چاته چې د ګناه نقصان معلومي بس دا عالم ده او که چاته د ګناه نقصان نه معلوم په دې هم نه پوهېږي چې ګناه ماته کوم تاوان رسوي دا په حقیقت کې عالم نه ده اگر که ډېر علوم یې کړي وي اگر که ډېر کتابونه ویلي وي دا ډېره عجیبه خبره کړې که تاسې فکر ورته وکړئ ځکه چې یو چاته د یو شي نقصان معلومي لغونه د ځان بچ کوي زه به یو دوه مثاله ووایم مثلا یو چاته د زهر نقصان معلوم ده چې زهر که چېرته زه وخورم ما ختموي ما مړ کوي کله هم دی دې زهرو ته نه ورنږدې کېږي که چېرته ده ته بالفرض یوه تقدیر 100 بسکټه کېږدي مخې ته ورته وایي چې په یو بسکټ کې زهر دي او په دې 99 کې نسته دا نور خوره او ده ته دې ښودلی نه وي دی به دا 99 هم نه خوري ځکه دی ډارېږي چې کېدلی شي دا کوم چې راواخلم همغه وي چې کوم کې زهر اچول سوي دی ولې ځان ځینې بچ کوي ځکه دې ته نقصانات معلوم دي همدغه بسکټ ته یو ماشوم ته کېده چې هغه په دې نه پوهېږي چې زهر چاته وایي زهر څه کوي تاوان یې څه ده هغه بیا ټول خوري ځکه دې ته معلومات نشته دې ته درک نشته همدغه شانته د موږ او د تاسې دا د نفساني خواهشات هم همداسې دي که چېرته دا نفساني خواهشاتو خبره ته ومنې او په همدغه لار باندې روان سي نو بیا د دې چې کوم هغه زهریله خیالات دي هغه کې بیا ته ګرفتارېږي تا بیا جهنم ته رسوي دا شانته بل مثال مار د مار هغه که وړکی مار وي که غټ مار وي سړی د دې نه ځان ساتي ولې ساتي ځکه چې ده ته نقصانات معلوم دي که چېرته زه دې ته نږدې سم دا ما ته تکلیف رسوي ما ته نقصان رسوي دغه شانته بد دوست چې د بیکاره ملګری چې ده دا داسې ده لکه مار بلکې دا د تصوف علما لیکي وایي بد مار چې ده بد دوست چې ده دا د بد مار نه ډېر بدتر ده ځکه بیکاره مار چې ده تا خو به وچي چې مړ به دې کړي خو بیکاره ملګری او بیکاره دوست دا تا په روحاني موت کې بیا واقع کوي روحانیت کې در خرابوي دنیا او آخرت دواړه دې در بربادوي او هلاکوي نو ګناه چې د ډېر بیکاره اثرات لري د ګناه ډېر بیکاره اثرات علما لیکي د ګناه خامخا اثر وي کوم آیت په سر کې چې ما تلاوت کو الله فرمای من یعمل سوءا یجز به څوک هم چې یو بد کار وکړي خامخا به ته سزا ورکول کېږي یعنی دا ګناه چې د خامخا بیکاره اثر لري ښه اثر نه لري او د دې نه هېڅوک هم نه دي مستثنا که هغه عام
انسان وي که عالم وي که صوفي وي که وړکی وي که غټ وي که هر څوک وي چې ګناه وکړي دته به یې خامخا بد اثر رسیږي او دته به یې سزا رسیږي. بعضې وخت کې داسې وي چې د ګناه سزا په دې دنیا کې مو ته خدای پاک راکوي خو مو ته معلومات نه کېږي. د ډېرو نعمتونو نه مو ته محرومېږو. ولې محرومېږو؟ هغه هم د ګناهونو وجې چې بل طرف ته ګناهونه ډېر زیات وي، د ګناهونو پیټ هم ډېر زیات وي، نو ځکه مو ته هغه نعمتونه نه راکول کېږي. د هغه نه خدای پاک مو ته محرومه ساتلي. نو د ګناه ډېر بېکاره اثرات دي. یو عالم لیکلي د ګناه تقریبا 12 اثرات لیکلي. د ګناه یو بیکاره اثر چې د هغه دا ده چې د دې په وجه باندې د سړي قوت حافظه کمزوري کېږي. نن سبا اکثره خلک شکایت کوي مطالعه کوم په ذهن کې مې شی نه کښېني، یو شی چې یاد کړم سبا رانه هېر وي. دا نسیان چې په سړي باندې راځي، حافظه یې چې کمزوري کېږي، هغه د ګناهونو اثر ده. امام شافعي رحمه الله خپل استاذ ته ورغی او شکایت کوي، فاید ما استاذه شکوت الى وکیع من سوء حفظي. خپل استاذ ته مې شکایت وکړ د حافظې د کمزورتیا چې حافظه مې کمزوري ده. استاذ څه جواب ورکوي؟ فاوصاني الى ترک المعاصي. ما ته یې وصیت وکړي چې ګناهونه پرېږده، خپله به دې حافظه سمه شي. وارشدني بان العلم نور. ما ته یې دا راته وویل، د دې رهنمایي یې راته وکړه چې ګوره علم رڼا ده. ونور الله لا يعطى لعاصي. او دا نور دی الله، دا رڼا دی الله رب العزت خپل نافرمانه بنده ته نه نصیب کوي. نور هغه چاته خدای پاک ورکوي چې هغه نافرمانه نه وي، هغه مطیع وي، هغه عاصي نه وي. نو ته ګناهونه پرېږده، په دې سره به دې تا حافظه هم مضبوطه شي او نسیان او یره دا به دې ختم شي. نو یو بیکاره اثر یې دا ده چې د ګناهونو په وجه باندې د سړي قوت حافظه کمزوري کېږي. بل اثر یې دا ده چې د ګناه په وجه باندې د انسان هغه جسمانی قوت، کوم نعمت چې خدای پاک دته ورکړی، کوم قوت یې چې ورکړی، دا کمزوری کېږي. اکثره خلک وایي سترګې مې کار نه کوي، جګ سمه سترګې را باندې سر را باندې ګرځي، پښې مې کار نه کوي، په پښو کې مې کمزورتیا ده، په دې عضو کې مې کمزورتیا ده. دا کمزورتیا چې تا ته راځي دا وجه د ګناهونو ده. یو دویم بیکاره اثر یې دا ده چې د تا په بدن باندې اثر کوي. د ګناه یو بل بیکاره اثر دا ده که چېرته د دې ګناه نه بل څوک خبر سي، الله خو هم خبر ده، که بل څوک خبر سي نو د عزت په ځای باندې به تا ته د غولو طرف نه ذلت میلاو شي، ذلیله به سي. د انسانانو مخکې هم سړی ذلیله وي. او یو بل بیکاره اثر یې دا د نبی علیه صلات وسلام فرمایي، وایي چې کله ته د پردیو ښځو په باره کې د پرهیزګارۍ معامله وکړې نو الله رب العزت په بیا د تا د ښځو په باره کې هم د پرهیزګارۍ معامله کوي. د دې مطلب دا د دې حدیث نه اصول معلومیږي، وصل معلومیږي. که چېرته سړی پردیو ښځو ته د عزت په سترګه وګوري، د خپلو ښځو ته خپلې مور او خور لور، دې ته به هم د عزت په سترګه کتل کېږي. او که چېرته یغو ته په بده سترګه وګوري، بیا خامخا په دې دنیا کې خدای پاک همدغه سزا ورکوي چې د ده خور او مور او لور ته به بیا همدغسې کتل کېږي. کتابونو یو مشهوره واقعه را نقل کړې، یو وخت کې یو زرګرو سره زر او سپین زر به یې جوړول او په بازار کې به یې د دې نه چې کوم غمي او شی به یې جوړ کړي و هغه به یې خرڅول. د ده یوه ډېره نیکه ښځه وه، ډېره پرهیزګاره ښځه وه، او دې ښځې د ځان سره یو یتیم را ساتلی و، کور کې پرورش کاو، د دې زرګر کره به دا یتیم وموسېده. یو وخت داسې راورسېد چې د یتیم عمر آن 11 کلو ته ورسېد. دا زرګر دکان ته تللی د ورځې، بیرته چې کله کور ته راغی ښځه یې زاړي، ډېر په بد حالت باندې ده. زرګر پوښتنه ځینې وکړې، ولې زاړي؟ وایي زاړم ځکه چې نن دغه یتیم چې د موږ په کور کې راغټ شو، دته خو ما د زوی په سترګه کتل او ما ویل چې زه خو مور یم او د زوی نه مې کم نه ګاڼه، خو نن مې دی بازار ته د سودا دپاره لېږلی و، بیرته چې کله راغی ما ته چې سودا په لاس کې راکړه، ما لاس یې راټینګ کړ، اراده یې ښه نه وه. نو زه په ډېر حسرت او په ډېر افسوس کې واقع شوم. ما دا عمر وګوره چې ټول عمر مې ښه ورسره کول او د کوم کار و که څنګه اراده لري. نو دا زرګر وایي په زړاسو سخت یې وزړل. وایي دې ښځې ورته وویل چې ته ولې زاړې؟ وایي دا ځکه زاړم چې ما ته د خپلې ګناه سزا نن راکول سوه. په همدغه نن ورځ باندې نن ما ته یو څو ښځې راغلې وې، بنګړي اخیستل او هغو ته مې بنګړي ور په لاس کول، لاس مې کلک ونیو، اراده مې غلطه وه. همغه شانته سزا خدای پاک دلته په کور کې ما ته راکړه چې همغه شانته عمل دې ما له ښځې سره وشي، چې څنګه کوې همغه چې به د سره کېږي. دا یاد وساتئ. د ګناه یو بیکاره اثر دا هم ده. دارنګه د ګناه بل اثر بیکاره اثر دا ده چې د تهجد د پابندي نه سړی بیا لویږي. څوک چې ګناهګار وي هغه تهجد کلم نشي کولی. دا یاد وساتئ. بل بیکاره اثر دا ده چې د تکبیر تحریمه نه به خدای پاک دا سړی محروموي. څوک چې ګناهګار یې تکبیر تحریمه دی نشي نیولی.
د اول تکبیر چې ډیر زیات اجر او ثواب راغلی په احادیثو کې د دې نه سړی محرومیږي دا هم د ګناه یو بیکاره اثر ده د ګناه بل اثر دا ده چې د ګناه د وجې نه سړي ته علوم او معارف نه نصیب کیږي خدای پاک علم نه ورکوي بل اثر دا ده که علم هم خدای پاک ورکي د عمل کولو توفیق نه ورکوي دی به په دې باندې عمل نشي کولی بل بد اثر دا ده چې د علومو فیضان به نه جاري بل چاته به ګټه نه رسیږي بل چاته به نفع نه رسیږي دا هم د ګناه یو بیکاره اثر ده بل اثر دا ده چې د ګناه په خاطر باندې ما تحت څومره افراد چې د تا نه لاندې دي که هغه د تا خادمان دي که د تا اولاد ده هغه به د تا خبره نه مني دا تاسې یاده مو ساتي مجاهد ابن عوض رحمه الله عالم تیر سوی هغه وایي کله چې د الله تعالی په احکامو کې یو څه کوتاهي له مانه وشي د دې کوتاهي اثرات زه په خپل زوی په خپل ښځه په خپل غلام کې وینم په یوه ورځ باندې بیا د ما ښځه هم خبره نه مني د ما غلام هم نه مني او د ما اولاد هم نه مني او ما ته خپله درک لګېږي چې نن ما کوتاهي د الله تعالی په احکامو کې کړې ځکه مې دوی خبره نه مني نو چې دا زموږ او د تاسې اولاد به اصلاح ته دوی چې د ما او د تا خبره نه مني ما تحت افراد چې نه مني دا نقصان په دوی کې نه ده نقصان په ما او تا کې ده که چېرته ما او تا د خپل رب خبره ومنو د خپل رب په لار باندې روان سو د تا څومره ما تحت افراد چې د په کور کې هغه ټول به د تا تابعدار وي او که چېرته هغه د رب نافرماني کوو د هغو احکام ماتو د نبی علیه صلات وسلام سنت ماتو نو بیا د دې نه ګیله مه کوه دا هر څه چې درته رسېږي دا د تا خپل عمل او کردار ده او د ګناه بل اثر دا د بیکاره اثر چې سړی به همیشه په ټینشن کې همیشه به په تکلیف کې زړه به یې په تنګ وي یو جي کې به دته اطمینان نه وي که کور کې وي که بازار کې وي که له دوستانو سره وي همیشه به د ده د خولې نه دا اوري ډېر ټینشن کې یم ډېر په تکلیف کې یم دا ولې ځکه دی هلته په ګناهونو کې اخته ده که سړی د ګناهونو نه ځان وساتي دا څومره خرابیانې چې ما بیان کړې د دې ټولو نه به دی محفوظ وي او په ګناه کې کوم ظاهري لذت او خوند چې ما او تا ته ښکارېږي دا صرف یوه دوکه ده فقط بل هېڅ شی نه ده اصل شی هغه تقوا ده اصل شی هغه پرهیزګاري ده چې سړی ځان پرهیزګاره وساتي او د ګناه نه سړی ځان وساتي الله رب العزت اول ما ته او بیا تاسو ټولو ته په دغه کړو خبرو باندې د عمل کولو توفیق راکړي دعا وکړي امین الحمدلله رب العالمین